بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا 1 درہم جانتے بوجھتے کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ سود زنا سے بدتر کیوں؟ کیونکہ سود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ سود کھانے کھلانے والے پر اللہ رسول کی لعنت ہے۔ سود خور بغیر توبہ کے مر جائے تو اس کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ سودی مال کو برباد کرنے کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ نمبر 5، گزشتہ شریعتوں میں بھی سود کو قبیح ترین اور حرام قرار دیا گیا۔ نمبر 6، سود خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 7، سود خور کا صدقہ اور مالی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ 8 نمبر یعنی لاسٹ، سود خور حلال و پاکیزہ چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دو زما رونو د سود په باره کې سود ذکر دی کړی دی چې د سود چې دی دا د زنا نوم یو بدتر څیز دی، ولې چې دی ویلي دی چې څوک د سود خوراک کې په دې د الله تعالی لعنت دی، د سره د جهنم وعده شوې ده. ډېرې داسې خبرې دي چې موږ پرې عمل کوو. ویډیو در سره